السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ستړی مشې ګرانه. الله هم خوشحاله څنګه تاسو تراب صاحب خیر تاسو صحت مو ښه ده؟ قدرمن شي مننه ګرانه. الله هم خوشحاله او باد لره. وختي مې سنگر لالا سره مې خبرې وشوې سبو ننګرهارۍ خبرې کومه او خبر شوم چې رنځور مریض شوي یاست تاسې نو دې کبله مې تاسو سره رابطه تاسو سره مې اړیکه ونیوله. الله مو روغ او رمټ لره. تاسو بل اواز د دې تاسو ته غږ دې راځي تا ته غوږ یم سبا خال ښه بخښنه غواړم میل یم که نیټورک یې میل یم که څه مسله ده. بهرحال الله مو خوشحاله او باد لره. الله دې په موږ ټولو باندې ورحمېږي. تاسې په دې باندې پوهېږئ چې زموږ په شمول د لر او بر ټول پښتانه تاسو ته دعاګانې کوي او تل د ستاسو لپاره د الله په دربار کې مو لاسونه لپه کړي دي تر څو بیرته تاسې د روغ صحت خاوند شئ. قدرمن شي ننګرهارۍ صاحب خدای دې په عزت لره ژوندی اوسې ملګرو ته قناعت ورکړه انشاءالله ښه یم. هغه راغلي وو تلویزیون والا هغوی ته مې ډاډ ورکړی او تاسو را سره په عذاب شوي ټول دوستان نو هغه تکلیف پوره وکړئ. هیله کوم تراس محترم بس داس دا چې کله مسلمان مریض شي موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو او په دې باندې مقیده ده چې کله یو مسلمان مریض شو نو الله پاک د هغه ټول ګناهونه معاف کړي او هغه ته دې تکلیف کبله ډېر غټ اجر ورکړي. تاسو ته روغ صحت غواړم. موږ ستاسو تر شا ولاړ یو او موږ د هغه چې څومره اوس زموږ د هغه څومره پښتانه ورونه اوري موږ ټول تاسو سره مینه لرو او د ستاسې ملاتړ کوو. تاسو که هغوی ته د خپل بخښنه غواړم تاسو که هغوی ته په خپل غږ باندې د خپل روغ صحت اطمینان ورکړئ د دې له لارې بلې. نو زه د نګرهارۍ صاحب زه انشاءالله اوس صحت مې د ډاډ وړ دی او ډاکټر صاحبانو چې کوم وو هغې ډاډ راکړې پرون روغتون نه راغلی یم او نن ښه یم انشاءالله پرونۍ ورځې نه نن ښه یم. هغه خواخوږي چې کوم لاندې په عذاب شوي دي لره پښتونخوا کې یا په بره پښتونخوا کې یا په خارجي هېوادونو کې دي نو د دوی د احساس او د دوی د ویښتابه او د ما سره د همکارۍ او د مینې نه ډېر مشکور یم منندوی یم د دې خپل ولس او د دې خپل قوم او د ویړ پښتون د ټول مسلمانې کورې مننه کوم چې زه یې یاد کړم په خپلو ښو کې تر اوسه پورې تاسو په دې سبب باندې چې څومره غږ در خپرېږي زه انشاءالله ښه یم او ډاډه یم که خیر وي. تاسو دې ژوندي یې راته عزت اوسئ. الله مو عزتمند لره. الله مو عزتمند لره. ډېره زیاته مننه. نور وخت ستاسې نه نیسم تراس محترم او څومره زموږ پښتانه ورونه دا ستاسې اواز اوري او موږ ته هم کوم خدمت چې یا منډه کړې به وي جاړه په موږ باندې امر کوئ. مننه. الله مو خوشحال لره. السلام. الله مو خوشحال لره. ولې الله مو سپارم. الله په امان. مننه.